د هلمند ولایت د پوهنې رئیس الحاج مولوي محمد عوض انصاري له خپل مل پلاوي سره چې پکې د عمومي نظارت مدیر الحاج مولوي عبدالله فضلي، د انکشاف مسلکي غړی جاوید مولوي او د مالی چارو کارپو عبدالله خان شامل وو. د ولسوالیو د کتونو په لړۍ کې ګرشک ولسوالۍ ته رسمي او څارنیز سفر تر سره کړ. د سفر په پیل کې نوموړي د ولسوالۍ له امنیه قومندان حاجي اثر سره ولیدل چې هغه په ټولو برخو کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړ. د دې سفر اساسي موخه د 1405 کال د مدارسو د پیل د چمتووالي ارزونه و چې په همدې تړاو مفصل بحث تر سره سو. ورسره هم مهاله د یادې ولسوالۍ د پوهنې امریت ابوالفتح بوستي او سیمینار ذکور منځنیو ښوونځیو د اداري او تدریسي چارو څخه هم لیدنه وسوه. د پروګرام په لړ کې د پوهنې رئیس د ولسوالۍ د پوهنې امریت کې له مسؤلینو او د مدارسو له محتممینو سره غونډه وکړه او د 1405 کال د مدارسو د پیل په اړه هر اړخیزې خبرې وکړې. همداراز یې د مسؤلینو ستونزې واورېدې او د حل لپاره یې لازمي لارښوونې وکړې. نوموړي د ښوونیز بهیر د لا ښه تنظیم، نظم او اغیزمنتیا په موخه مسؤلینو ته سپارښتنې وکړې او هغوی هم خپل نظریات ورسره شریک کړل. په پای کې د پوهنې رئیس د یادې ولسوالۍ د معاشاتو د توزیع له بهیر څخه هم لیدنه وکړه او په دې برخه کې یې اړینې سپارښتنې وکړې.